د لویو بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلې نامه السلام علیکم ستړي مشئ. نن چهارشنبه د لړم یا عقرب میاشتې 11 چې د نومبر له 2 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام را اړوم د باختر لنډې خبرې ټولګې ته. د قطر خیریه موسسه په افغانستان کې فعالیت پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي په افغانستان کې د قطر هیواد له سفیر سعید بن مبارک الخیارین سره وکتل. په دغه کتنه کې د قطر سفیر ویلي چې غواړي په افغانستان کې د قطر خیریه موسسې د دفتر پرانسته وکړي او په دې اړه د اسلامي امارت د منظورۍ غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي چې د یاد دفتر په پرانستلو سره به قطر په افغانستان کې د اړمنو کونډو او یتیمانو سره لازمي مرستې وکړي. زابل کې د څه باندې $100,000 په لګښت د 15 ښوونځیو بیارغونه کیږي. د زابل د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مرکز او 2 ولسوالیو کې د $120,000 امریکایي په لګښت د 15 ښوونځیو د بیارغونې چارې پیل شوې دي. د زابل د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حریت د باختر اژانس سیمهییز خبریال ته ویلي چې د یونیسف نړیوال ادارې په مالي ملاتړ د دغه ولایت پر مرکز سربیره شاجوی او شهر صفا ولسوالیو کې د 15 ښوونځیو بیارغونه کیږي. د مسؤلینو په خبره د دغه ښوونځیو د بیارغونې چارې به د 6 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال له پیر سید احمد ګیلاني سره وکتل. د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر نن له پیر سید احمد ګیلاني سره په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې پیر سید احمد ګیلاني له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل او زیاته کړه چې اوسنی نظام اسلامي او د افغانانو نظام دی چې د رامنځته کېدلو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړل شوې دي. دا راز نوموړي ویلي چې له اسلامي امارت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین مولوي قدرت الله جمال له ترکي سوداګرو او پانګوالو سره وکتل. د باختر اژانس د خبرې له مخې د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په یاده کتنه کې له ترکي پانګوالو سره له ویتنام څخه ترکمنستان او ازبکستان ته د مالونو د انتقال په اړه خبرې اترې کړي. او همداراز نوموړي پلاوي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت څخه د مرستې غوښتنه کړې او یاد وزارت ورته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی. نوموړي پلاوي په افغانستان کې د سړک جوړولو، کانالیزاسیون او مخابراتو په برخه کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی. د کانونو پټرولیم وزارت، مالی وزارت او کابل ښاروالۍ په ګډه غونډه کې کابل ښار ته د 400,000 ټنه ډبرو سکرو لیږد 8 شرکتونو ته وسپارل. د کانونو پټرولیم وزارت وایي د دې ناستې موخه د شرکتونو لپاره د خالصې ګټې پر ټاکلو د ډبرو سکرو د پلور لپاره پر ساحو خبرې وي چې په پایله کې په ګډه د 400,000 ټنه ډبرو سکرو انتقال 8 دعوت طلبو شرکتونو ته وسپارل شو. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزیر ملا محمد عباس اخوند د طبیعي پیښو زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستې په موخه ننګرهار ته سفر کړی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر ملا محمد عباس اخوند د ننګرهار له مرستیال والي مولوي محمد رباني ناصر سره په لیدنه کې ویلي چې دې ولایت د سفر موخه د طبیعي پیښو له امله پر زیانمنو شویو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ویشل دي. په ننګرهار کې د طبیعي پیښو له امله د 15 کورنیو سروې کړي چې له یو شمېر کورنیو سره مرسته هم شوي او پاتې نورو سره به هم ډیر ژر لازمي مرستې وشي. د سمنګانو د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د لشمانیا یا سالدانې ناروغۍ پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګانو په ولایتي روغتون کې د لشمانیا ناروغۍ مسؤل ډاکټر غلام محی الدین احمدي وایي چې د یاد ناروغۍ له امله هره ورځ له مرکز او ولسوالیو څخه له 10 تر 50 تنه ناروغان دغه روغتون ته راوړل کیږي. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته شوي له روغتیایي مسؤلینو د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د څه باندې 9 میلیون افغانیو په لګښت 2 کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د UNDP موسسې په مالي ملاتړ په شینوارو او مهمندري ولسوالیو کې د اوبو 2 کانالونه د 9.8 میلیون افغانیو په لګښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د باختر اژانس د سیمهییز خبریال د خبرې له مخې په شینوارو ولسوالۍ کې د 15.5 میلیون افغانیو په لګښت د 800 مترو په اوږدوالي د یو کانال پاککاري
1250 متره استنادي دیوال او 3 پلګوټي په اساسي ډول جوړ شوي دي چې پکې 4909 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه او همداراز یاد کانال د 2000 جریبه ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د پکتیا د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د PUAMI موسسې په مرسته په دغه ولایت کې د 4.1 میلیون افغانیو په ارزښت نه مدیریتي مرکزونه، 6 بیړنۍ لومړنۍ روغتیایي څانګې، 2 کلینیکونه او د قابلو لپاره 4 استوګنځي جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. په لوګر کې 15 کلنه دښمني په دوستي بدله شوه. د لوګر ځای مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د 2 کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمني په دوستي بدله شوې. د لوګر د والي ویاند عمر منصور باختر اژانس ته ویلي چې په دغه 15 کلنه دښمني کې د دواړو لورو ترمنځ 3 تنه مړه او نور ټپیان شوي وو چې د ازرې ولسوالۍ د ولسوال، دیني عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د دغو کورنیو دښمني په سوله او دوستي بدله شوه. په بامیانو کې د هاکي پیل شوې سیالۍ د کابل لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د بامیانو د هاکي فدراسیون مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په نوي جمنازیوم کې د هاکي ملي لوبډلې د انتخاباتي سیالیو اومه دوره سیالۍ چې د بامیانو، نورستان، هرات، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او فاریاب ولایتونو ترمنځ په لاره اچول شوې وې د کابل لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د یادونې وړ ده چې د یادو لوبډلو له 110 تنه لوبغاړو څخه 24 تنه لوبغاړي د افغانستان هاکي ملي ټیم لپاره انتخاب شوي دي.